ګوره هسې کردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما حاجت نلري د هیچا و یارۍ ته له هغو سره چې یار دی رب زما چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه ما ودرس جهان ته شا و تا ته مخ کړ ما ودرس جهان ته شا و تا ته مخ کړ تا ودرس جهان ته مخ و ما ته شا کړه شا وزیر یاره خوست کی ګرمي ده ما ته کېږده چنارونه چنار د خوست د ادب او فرهنګ سره تړلی نوم دی چې له لنډیو نیولې تر سروکو مرکو جرګو کاروانونو او د وریښمو د لارې ستړي دمه پرې ویستل شوی نن د خوست پسرلی یو ځل بیا د چنار دودیزي کلنۍ ملي کوربه دی او د خوست په ګلونو معطرې هوا کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د خوست فرهنګي ادبي بډاینې لا غوړېدلي نوې هیلې ټوکېدلي او ولس د امن ادب او فرهنګ په زړه منونکي جذبو او احساساتو کې خپل خواږه په نورو ویشي او له نورو یې اخلي راځئ چې د خوست د ادب او فرهنګ د ګلورین ټال ته د چنار په خاکونو کې ټالۍ ورکړو او له یو کال وروسته په دې زړه راښکونکي ټال کې وزنګېږو د لنډۍ له چنارو لوګي اوچت شول د لنډۍ له چنارو لوګي اوچت شول د ملنګ محبت اور دی لګولی د چنار د دودیزه کلنۍ مشاعره د قرآن کریم په مبارکو آیتونو پیلوو او قاري صاحب فخرالدین ترابي ته بلنه ورکوو چې د قرآن کریم مبارک آیتونه تلاوت کړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك
بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من خوف صدق الله العظيم جزاك الله. आवाज पटूल जहान जमुंग दनंग तललाय राय आवाज पटूल जहान जमुंग दनंग तललाय राय हर ख्वात द पख्तून द तूर शरंग तललाय राय اکورته وطن د پښتنو دی کتای سوک سپک ورته د پښتنو دی لمرګ سره لوبیږي دا هغه شازلمو دی ساتلی عزت د مشرانو د شملو دی دښمن رنگ تللی دی هر خواته د پښتون د توري شرنګ دی. اوس هم د سرلوړي افغانستان ملي سرود غږول کېږي له ټولو حاضرینو او ګډونوالو څخه په خورا درنه هیله کېږي چې د احترام په خاطر پر خپلو ځایونو باندې ودرېږي.
دې ته مه ګوره زړګیه او دې ته مه ګوره زړګیه که اشنا وي او که نه وي ورته خانده که څوک تا ته په خندا وي او که نه وي ګل که وخاندي هم ګل دی ګل که وخاندي هم ګل دی او که نه خاندي هم ګل دی ته هم ته که په شونډو دې مسکا وي او که نه وي. اوس هم د کراګلاس د وینا لپاره د خوست د اطلاعات او کلتور محترم رئیس محمد انور زاهد ته بلنه ورکوو چې د کراګلاس خبرې د تاسو سره شریک کړي. ښاغلی محمد انور زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. شاه وزیره یاره خوست کې ګرمي ده ما ته کیږده چنارونه. د چنار دودیزې کلنۍ میلې ته د خوست ولایت محترم والی صاحب مرستیال والی صاحب د ولایتي ادارې محترمو رئیس صاحبانو په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو محترم استازی قومندان صاحب د امنیې محترم قومندان صاحب د خوست ولایتي شورا محترم رئیس صاحب او محترمو وکیل صاحبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت پخوانی د ځوانانو چارو معین او سرپرست وزیر ډاکټر صاحب سادات زمونږ ویاړونه زمونږ اتل قهرمانان د کرکټ ملي لوبغاړي د پوهنتونونو قدرمنو استادانو محصلانو د بېلابېلو ولایتونو څخه راغلو شاعرانو ورونو د خوست ولایت محترمو شاعرانو فرهنګیانو ځوانانو قومي مشرانو د رسنیو ملګرو په ټوله کې د غونډې ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایو. ښه راغلی په خیر راغلی. ورونو د هېواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې یادې میلې او مشاعرې د پسرلي په لومړنیو میاشتو کې ترسره کېږي چې شاعران لیکوالان خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یادې مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پرېمانه وي لکه ننګرهار کې نارنجګل مشاعره، میدان وردګو کې مڼېګل مشاعره، لوګر ولایت کې سنځلګل مشاعره، زابل کې بادامګل او په پکتیا کې د نختر مشاعره. خوست چې د چنارونو په ټاټوبي مشهور دی کلنۍ دودیزې مشاعرې ته یې د چنار نوم ورکړی. یاد نوم د خوستیو فرهنګیانو د خپلمنځي ناستو په پایله کې له نن څخه کبو 14 کاله وړاندې ورکړل شوی دی. د خوست د فرهنګ د ډګر مخکښو مشرانو او ځوانانو وپتېیله چې خوست کې هم د نورو ولایتونو په څېر کلنۍ مشاعره ولرو تر څو د شعر او ادب مینوال سره یو ځای او پکې خپلې تندې خړوبې کړي. همدې موخې ته د رسېدو لپاره د خوست د ادب او فرهنګ د ډګر مخکښ مشران او ځوانان سره راټول او د خپلمنځي مشورو وروسته په دې بریالي شول چې کلنۍ مشاعرې ته د چنار نوم کېږدي او یاده مشاعره ترسره کړي. چنار لومړی ځل په 1480 کال کې په خوست کې مانځل شوې ده چې نننۍ مشاعره د همدې لړۍ 14مه مشاعره ده. خوشبختانه به ووایم چې سږکال مشاعره د یوه مخلص او وطن دوست مشر جناب ولی صاحب تر مشرۍ او رهبرۍ لاندې لمانځو. په وروستۍ کې مننه کوم د خوست ولایت د قدرمن والی صاحب محمد کټاوازی
د خوست د ښاروالۍ د ملګرو څخه د ښارسازۍ د محترم رئیس صاحب څخه د ګمرک د محترم رئیس صاحب څخه د ټولو هغو فرد څخه مننه کوم چې د چنار کلنۍ مشاعره کې زموږ سره برخه واخیسته په تنظیم او ترتیب کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړې او ځانګړې مننه کوم د خوست ولایت مقام د محترم ویان طالب منګل صاحب څخه زموږ د خوست د فرهنګي ملګرو څخه چې زموږ سره د څو ورځې بیخي ډېره خواري وکړه چې دغه مشاعره ستاسو د خوشحالۍ لپاره ترتیب کړو په وروستۍ کې زموږ د اطلاعات فرهنګ محترم وزیر صاحب سره هم موږ په تماس کې وو هغه مشاعره کې ګډون کولو خو په هرات ولایت کې د عليشیر نوایي په نوم پخوا یو علمي سیمینار ترتیب شوی و هغه پلان شوی و نو هغه هلته تللی و دلته یې ګډون ونه شو کولی خو خپلې نیکې هیلې او احترامات او سلامونه یې تاسو ټولو ته وویل او موږ ته یې راولېږل تاسو ټولو ته هغه سلامونه زه رسوم مننه د ګډون څخه مو ویناوې خبرې به ډېرې نه کوو نن ورځ ستاسو د شاعرانو ورونو ورځ ده ستاسو د شعرونو څخه به خوند اخلو مننه سترګو د جانان کی زما کلی جهانونه دي سترګو د جانان کی زما کلی جهانونه دي واضح دنیا زوګه ستا د دنیا نه یما هغه مستی غواړم چې مرګ نشي وژلی زه د غمونو د بیګا او سبا نه یما اوس هم د چنار مشاعرې د پرانیستونکې وینا لپاره د خوست محترم والی ښاغلي تورن مهمن کټوزي ته په خورا درنښت بلنه ورکوو چې راشي او میلمنو شاعرانو او د نورو خپله وینا وړاندې کړي بسم الله الرحمن الرحیم د لوی څښتن په نامه ګرانو محترمو او د زموږ د وطن ویاړلو د کرکټ لوبغاړو د پکتیکا لوګر او پکتیا څخه راغلو میلمنو د خوست د خلکو د متدین استازي قومندان صاحب غفار قومندان صاحب د امنیه معاون صاحب د ولایت د کفیف د قومندان صاحب ژورنالیستانو شاعرانو ګرانو ژورنالیستانو چې تاسې په هر ګوټ ګوټ کې د موږ د وطن خبرې رسوئ او د دې پر افتخار غونډې ګډه کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه نن ډېر خوشحاله یم چې په داسې یوه دودیزه جشن کې ګډون کوو چې ځوانان مشران فرهنګیان شاعران د موږ میلمانه دغه دودیزه میله کې ګډون کوي زه به لنډ د چنار د دودیزې میلې په هکله داسې درته ووایم چې ولې دا میله د چنار په نام یاده شوه که چېرته موږ تېر شوي تاریخ ته نظر وکړو زموږ داسې ولسونو پخوا امیش له یو ځای بل ځای ته تلل یا مالدار و یا یې تجارت کاوه او یا یې زراعت یو بل ځای ته دوی وړل نو دوی به په لارو کې هغه چېرته چې د ورځې په ګرمۍ کې په شپه کې پاتې کېدل د چنار لاندې ګوندې کېدل د
د چنار لاندې لوی لوی حوضونه جوړ شوي هغه وخت کې چې هغه د خلکو تجمع ځای و هغه زموږ د خلکو د اوساینې ځای و هغه زموږ داسې د کډوالو او د رمو والو د شپې او د ورځې د میش ځای و بنا دغه چنار د خوست کلتور ادب او فرهنګ ته شامل شوی نن افتخار کوو چې موږ داسې بیا هم د هغه چنار چې د موږ فرهنګ کې شامل ده زموږ داسې سایه وه زموږ داسې ستوری و زموږ داسې شپې د ورځې تېرې ځای و کلتور کې شامل شوی ده زه تاسو ته دغه هم بیا مبارکي وایم چنار زموږ داسې قدر ده چنار زموږ داسې ده او یو بل چنار بل هغه چا چې د دغه جشن په لمانځه جوړولو کې تکلیف ایستلی ده زحمت ایستلی ده دا څو شپې کار کوي چې هغه هم طالب منګل د ولایت ویان رئیس صاحب د اطلاعات و کلتور رئیس صاحب د شهرسازي د ښاروالي همکاران پخوانی رئیس د شورای ولایتي وایزی صاحب او دغه نور دوستان چې دلته زحمت ایستلی ده د دې نه زه مننه کوم نن چې موږ تاسې راټول شوي یو په دې خاطر چې خپل ځوان شاعران خپل ځوان فرهنګیان دوی خپل شعرونه ولولي موږ تاسې به د دوی شعرونه په ښه ارامه فضا کې اورو او د دوی شعرونه به زه فکر کوم چې اکثره به د وطن په خاطر وي اکثره به د سولې په خاطر وي چې څنګه سولې ته ولاړ شو څرنګه به دې وطن کې جنګ ختم شي او په ازاده فضا کې ټول هېواد کې یو د افغان نوم موجود وي زه افغان یم د افغانستان یم ملیت به نه وي ملت به جوړ شوی په دې خاطر باندې خپل شعرونه لولي دا دودیزې مشاعرې په ټولو ولایتونو کې سره کېږي خوشبختانه څو کاله کېږي چې په خوست کې هم دغه دودیزه مشاعره د چنار په نام باندې لمانځل کېږي او ډېر ګډن کې تقریبا اکثره ګډونکي ځوانان دي زه دا هم افتخار کوم چې موږ سره نن تاسې لکه مخکې مې ویل د کرکټ د لوبې هغه ځوانان موږ سره ګډون لري چې په جهان کې زموږ ته بیرغ چې کړی ده په هر ګوټ کې د افغانستان بیرغ چې کړی ده دا زموږ افتخار ده چې نن موږ سره ګډون کوي سبا ته به موږ تاسې د دوی په افتخار باندې چې دوی خپله لوبډله سره لوبې کوي او دوی دوه لوبډلې خپل منځ کې جوړې کړي دي هغه هم یوه د کمال خان د بند په نام باندې جوړ کړې ده بله ډله د کمال خان د ساتونکو په نام باندې جوړ کړې ده دوی به مسابقه کوي او موږ تاسې به په ډېر شوق سره دلته اشتراک کوو زه د ټولو دوستانو دا خواهش کوم وړاندیز ورته کوم هر څوک چې راځي نظم او ډسپلین مراعات کړي دغه لپاره موږ کمیسیون ټاکلی ده او د کمیسیون په راس کې د بلخ د خوست ولایت د پولیسو قومندان صاحب ده د ښار د شورا د رئیس صاحب د وخت کې نور ملګري هم پکې موجود دي د دوی خبرو ته به غوږ نیسئ د دوی اوامرو ته به غوږ نیسئ مسؤلیت دا کمیټه لري ټول خوستوال چې هلته اشتراک کوي د دغه کمیټې تر رابرې به اشتراک کوي زه هم خپلو ګرانو لوبغاړو ته د کرکټ دلته راغلي دي اطمینان ورکوم چې خوستوال تاسې په ډېر درنښت باندې منلی یاستئ منیم او له امنیت نه انشاءالله بېغه به اوسئ تاسې امنیت مطلق تامین ده تاسې زموږ مېلمانه یاستئ تر څو دلته یاستئ زموږ مېلمانه یاستئ امنیت هم عزت هم دا په موږ باندې نور زه داسې وخت نه نیسم دغه ځوان شاعران فرهنګیان چې په دې میله کې او هغه موسیقیدانان چې ګډون کوي د هغو نه به اوس لا مننه وکړو خدای دې وکړي چې دا نن میله د موږ داسې خوشحالي ارامي کې تېره شي او غواړو چې ټول افغانستان کې د صلح او ارامي راشي دې په امید باندې ژوندی دې وي د افغانستان اسلامي جمهوریت خدای دې وکړي چې همیش په وطن کې صلح وي ژوندی دې وي وطن پرست خوشحاله بیا د عشق دریاب راوخوت چلې چلې
بیا د عشق دریاب راوخوت چلې چلې عاشقان پکې لاهو شو بلې بلې. اوس هم د لومړني شعر د لوستلو لپاره تاسو څه وایئ چې څوک دې راشي؟ څوک؟ غږ مو نه راځي. څوک؟ د غزل شاهنشاه پیر محمد کاروان راځي او شعر ولي. هغه ادیبان شاعران چې خوست ته د افغانستان د نورو ځایونو نه راغلي دي، د دوی قدمونه په لیمو، دوی ته ډېر ستړمشي وایم. او بله خبره، افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي. بس الله تعالی دې وکړي چې دا 40 کلنه قربان 40 کلنه جګړه نوره پسې مړه شي، ژوند پیل شي، امن پیل شي، سوله پیل شي. او د ایشیا ناوې په رښتیا هم د ایشیا ناوې شي. شاعران، لیکوالان، ادیبان به ډېر راغلي وي. خبرې نه کوم، ستاسو د ټولو په اجازه، د والي صاحب په اجازه، د نورو دوستانو په اجازه باندې یو غزل وایم. وبخښئ هغه دوستان چې د کابل نه راغلي دي یا د نورو ځایونو نه. ما نه به د ډېرو ګرانو محبوبو دوستانو نومونه داسې کېدای شي چې ځینو دوستانو نومونه واخلم، د ځینو رانه پاتې شي، نو ځکه مې داسې په مجموعي ډول باندې هغوی ته ستړي مه شئ او ښه راغلاست وویلو. غزل وایم. د غزل نه وړاندې یو دوه شعرونه دي چې هغه 2 بیتونه دي په اصطلاح ژورنالیستیک غوندې دي یا سیاسي غوندې وبولئ. د جګړې په اړه دي وایي: تیره تر 40 جګړه باید سړیتوب وکړي. تیره تر 40 جګړه باید سړیتوب وکړي. ستړې د غریبه پرېږدئ څو پېړۍ د خوب وکړي. واه واه واه، ډېر خوندور. او تیره تر 40 جګړه باید سړیتوب وکړي. ستړې د غریبه پرېږدئ څو پېړۍ د خوب وکړي. څو پېړۍ که وروسته شوه راویښه پوخ یقین لرم. څو پېړۍ که وروسته شوه راویښه پوخ یقین لرم. ډېره به هوښیاره وي او نه به لیونتوب وکړي. غزل دی د چنار په اړه خبرې ډېرې وشوې. چنار سره ما زړه تړلی دی. په اصطلاح پانافیل چنار غوندې ځان ته ښکاري، خو چنار بله شعر نه دی، همداسې یو عاجز غوندې غزل دی، د مینې په اړه دی. وایي: دم غنیمت بویه ګوره دا موسم به بیا نه وي. دم غنیمت بویه ګوره دا موسم به بیا نه وي. مینه کوه شنه هوا او شنه غنم به بیا نه وي. مینې نن د وخت دی را زرغونه یې تر منځه شه. مینې نن د وخت دی را زرغونه یې تر منځه شه. وخت به تیر وي ستا هوا او ستا دم به بیا نه وي. او ما ته به شپېلۍ وي د شپانه نغمې به غلې وي. ما ته به شپېلۍ وي د شپانه نغمې به غلې وي. ما ته به شپېلۍ وي د شپانه نغمې به غلې وي. ګوتې چې په زړونو وهي زیر و بم به بیا نه وي. اوس په آس د عمر د ښکلا مزلې ووهه. اوس په آس د عمر د ښکلا مزلې ووهه. تل به په یرغل نه وي، قدم قدم به بیا نه وي. یا سخي ملنګه د جونګړې ور د اخلاص لره. یا سخي ملنګه د جونګړې ور د اخلاص لره. نه به موند کېږي یاران چای چې لم به بیا نه وي. نن یې ښکلوه ګله اروا تر و تازه ساته. نن یې ښکلوه ګله اروا تر و تازه ساته.
ورېځې به باد وړي وي دا پوست شبنم به بیا نه وي راشه یو څو شېبې واوره ګلابي غزل راشه یو څو شېبې واوره ګلابي غزل ګل به د انځر شي د کاروان قلم به بیا نه وي ډېره مننه واه ډېر خوندور کاروان شو درویش نورانی لیکي د ستا د زړه خواته در روان دی بل سړی د ستا د زړه خواته در روان دی بل سړی زه نه یم اوس مالک د دې مکان دی بل سړی د دغه ښار ځپلې که نازېږي ټول په ما د دغه ښار ځپلې که نازېږي ټول په ما د دغه ښار په ښکلو باندې ګران دی بل سړی د مشاعرې په دې برخه کې له کابل څخه زموږ دروند میلمه فرهنګي شخصیت لیکوال او شاعر دکتور نورالحبیب نثار صاحب ته بلنه ورکول چې راشي او زموږ د مشاعرې دغه څو شېبې لا په زړه پورې کړي نثار صاحب خو دا لنډۍ هم چلنج کېدلی شي دې اوس مجلس ته چې وګورو چلنج یې هم دا دی چې دغه ټول ګلونه یې چې نیولي دي که نه او دا ګلونه تر هغه نور ګلونو ډېر متفاوت متمایز ځکه دي چې وایي انسان تر کاڼي کلک تر ګل نازک دی نو ګل کې خو نزاکت وي نو نزاکت هم د دې انسانانو د دې خلکو تر ګل زیات دی او استحکام او محکموالی او کلکوالی هم د کاڼي نه زیات نو ما باندې خو د خوست خلک ټول ګران دي واړه دي که لوی دي که ماشومان دي او هغې د هر څه لپاره یو دغه وي یو مقدمه وي چې هغه د ډېر ملنګ شاعر او زمونږ دوست ورور ملګری کاروان صاحب له وجې نه د مینې محبت شاعر او بیا د ټول وطن شاعر دی زمونږ بل د ډېر یو عیار انسان انګار صاحب چې هم مینهناک انسان دی هم ښه یو عیار بني ادم دی او د ځوانانو په روزنه او د شیانو کې ډېر نقش لري او حتی موږ کله کله وهڅوي وایي چې ته کار نه کوې دا نه کوې نو خپل یو شعر به ووایم هغه هم په داسې موقع باندې چې یو ملګری هم دی عمان نیازی تاسو پېژنئ هنرمند انسان دی مستحق انسان دی او مسافر دی اصلا د هغه یو دغه ته مې لیکلې وه یو غزل دغه څو بیته دي څنګه زه اواز مې اخوا سم ګوره که لاقب خو ډېر مهم شی دی کاروان صاحب وایي نوې ژبه نوی خیال دی دې غزل کې نوې ژبه نوی خیال دی دې غزل کې نوې ژبه نوی خیال دی دې غزل کې بیخي بل رنګ سور او تال دی دې غزل کې مړاوې سترګې دې د مشکو تصویرونو مړاوې سترګې دې د مشکو تصویرونو غرڅنۍ دې د غزال دې دې غزل کې او دا د چا له غږوالو کې بلبلې دا د چا له غږوالو کې بلبلې دا له چا سره جنجال دې غزل کې او تخیل مې باندې پاڼه پاڼه رپي تخیل مې باندې پاڼه پاڼه رپي څه نری نری شمال دې غزل کې او وروستی بیت دی چې زما طبع یې جوړه کړه غزل ته چې زما طبع یې جوړه کړه غزل ته خو هنر دې دی کمال دې غزل کې نو که وایي چې بل ته تورم بل هم وایم زه خو بل چا هم چې بخرم دې که دلته خو کسان مېلمانه ډېر راغلي او تا ته مې دوی جوړ ته نو دا هم مخکې درویش قراني صاحب یو بیت دلته سم په سټېج باندې وویلو نو د هغه د غزل په ځمکه باندې دی د هېچ چا زړه ته د لاره جوړه نه کړه د هېچ چا زړه ته د لاره جوړه نه کړه یارانه دې د نثاره جوړه نه کړه په
په تندي دې ماتوي تورې ډبرې په تندي دې ماتوي تورې ډبرې خو د هغه دې هنداره جوړه نه کړه او نو څه زور دې ورسره دی زوروره نو څه زور دې ورسره دی زوروره چې دنیا یې ستا لپاره جوړه نه کړه او هسې وایي چې زموږ غني باچا دی هسې وایي چې زموږ غني باچا دی 2 روپۍ کلمه داره جوړه نه کړه او د وطن ناوې د پرېښودې سرتوره د وطن ناوې د پرېښودې سرتوره تا له هغې پریواره جوړه نه کړه او دا دنیا وه د غوایي په ښکر ولاړه دا دنیا وه د غوایي په ښکر ولاړه خو تا ژغ چوکا وسواره جوړه نه کړه او ژبه څه ده ادب څه وي هنر څه دی ژبه څه ده ادب څه وي هنر څه دی خپله رایه دې نثاره جوړه نه کړه والسلام علیکم ورحمة الله یو کرب کیم چې تا نه نور قسم وکړم کنا او بیا د خپل شیندلې زړه څه غم وکړم کنا ناروغه یاره وایه چې خبرې خو کوې ناروغه یاره وایه چې خبرې خو کوې پوښتنه د ګلابه دم په دم وکړم کنا له نثار صاحب څخه مننه د مشاعرې په دې برخه کې د خوست ځوان او ژوندکی شاعر ساجد بهار راغواړو چې یو شرنګېدلی غزل موږ سره شریک کړي ساجد بهار بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو ته سلامونه او نیکې پیرزویانې وړاندې کوم غزل ته راځم په تللي یار وروستی ناره کوم چې څنګه کیږي په تللي یار وروستی ناره کوم چې څنګه کیږي نن ماښام خطر قدشه کوم چې څنګه کیږي په تللي یار وروستی ناره کوم چې څنګه کیږي نن ماښام خطر قدشه کوم چې څنګه کیږي خپل لیوني یوازیتوب ته مزاحم نه غواړم خپل لیوني یوازیتوب ته مزاحم نه غواړم هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي او پرېږدې چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه پرېږدې چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه درځم کوڅه کې دې ټپه کوم چې څنګه کیږي په داسې ښکلي دې بایلمه چې در ګوري هم نه په داسې ښکلي دې بایلمه چې در ګوري هم نه زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي که یې د لاس کرښو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم که یې د لاس کرښو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم دا دی قسم په میکده کوم چې څنګه کیږي که یې د لاس کرښو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم دا دی قسم په میکده کوم چې څنګه کیږي هغه که نن پروین شاکر لولې راتللی نشي هغه که نن پروین شاکر لولې راتللی نشي بهار خوشحال ته شوګیره کوم چې څنګه کیږي او یو دوه درې بیتونه نور وایم ستا هرې نښې او ډالۍ ته کاته بیل زور لري ستا هرې نښې او ډالۍ ته کاته بیل زور لري نن مې احساس کړه چې تنها اوسېده بیل زور لري چې معشوقې دې درنه لاره ته رابد بیلوي د ګل پلورونکو پر کوڅه تېرېده بیل زور لري په کومه شپه دي چې له هره یاده لرې ناست وم په کومه شپه دي چې له هره یاده لرې ناست وم په هغه شپه بیا د باران ورېده بیل زور لري چې د نیم ژوند په انتظار وي ځان خوړلی ورته بیا یې د بل سړي په څنګ کې لیده بیل زور لري ما دې راوړی ستا د غېږې په تودوالي ایمان ما دې راوړی ستا د غېږې په تودوالي ایمان خو د بېلتون د مخامونو ساړه بیل زور لري او راکړی زخم دې کیدای شي بهار پټ وساتم
راکړی زخم دې کیدای شي بهار پټ وساتم خو د مخ ګونځې او توی شوي ویښته بېل زور لري ډېره مننه ما نه غوښتل خو بس بې ارادې را یادېدې ما نه غوښتل خو بس بې ارادې را یادېدې یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې له بهار صاحب څخه ډېره مننه د مشاعرې په دې برخه کې د ملي راډیو ټلویزیون د فرهنګي برخې عامر دوست محمد دوست را غواړو ستاسو له درانه هرکلي سره دوست محمد دوست